تمنا زریاب دیارلس کلنه وه چې د لومړي ځل لپاره پرې میاشتنی عادت راغی. دا دې ته له هر څه یوه سخته تجربه وه. ویرېدلې وه چې له بدنه یې وینه جاري شوي، خو نه پوهېده چې ولې. یک درد شدیدی همان بدن ما احساس په ټول بدن کې مې یو سخت درد احساس کړ. دا یو طبیعي حالت دی چې یو شمېر میرمنې ورسره مخ کیږي او له سر درد نیولې د زړه بدوالی او د ملا درد ورته پیدا کیږي. زه هم له همدې حالت سره مخ شوم. ډېره ویرېدلې وم چې په ما څه شوي او ولې مې له بدنه بې دلیله وینه بهیږي. بسیار ترسیده بودم و حس می‌کردم که د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف موندنې ښیي چې 50 سلنه افغان نجونې په لومړي ځل د میاشتني عادت په راتګ نه پوهېږي چې څه پرې شوي. د دغه ادارې له لوري په خپور شوي راپور کې راغلي چې په دغه نجونو کې 29 سلنه یې بیا د میاشتني عادت پر مهال ښوونځي ته نه ځي. په ټولنه کې حاکم دودونه د دې لامل شوي چې د میاشتني عادت پر مهال یو شمېر نجونې ان خپلو نږدې دوستانو ته هم په دې اړه څه نشي ویلی. دا او دې ته ورته د هېواد په ټولو ولایتونو کې په ډېرې اسانۍ موندل کیږي، خو ځینې نجونې او ښځینه د شرم له امله نه حاضرېږي چې درملتونونو ته لاړې چې او هلته کوټیکس واخلي. خو داسې نجونې هم شته چې میاشتني عادت ته د یوې عادي مسلې په توګه ګوري او هڅه کوي چې په دې اړه نورو نجونو ته هم عامه پوهاوی ورکړي. ساینا حمیدي هغه څه چې باید نجونې پرې پوهه شي په نامه د کتاب لیکواله ده. نور باید پرې نږدو چې موږ غلي ووسو او زموږ د پوهې په مرۍ پښه کېښودل شي. په هره برخه کې باید موږ اشاره میوې خواته کړو، خلکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړو. تر یوه حده موږ د نه پوهېدو له امله قرباني یو او ډېرو خلکو مو لاره ورکه کړې ده او نه پوهېږي چې په دې حالت کې څه وکړي. له یو کال راهیسې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو په ښځینه ښوونځیو کې د میاشتني عادت لارښود تدریسیږي، خو تر دې دمه دغه لارښود ټول شموله او د ټول افغانستان په ښوونځیو کې د لاسرسي وړ نه دی.